ډوډۍ پخې دي، تازه ډوډۍ هم پخه ده. راځه. زه ډوډۍ نه خورم، زړه مې نه غواړي چې څه وخورم. کله چې ذهن د ستونزو ډک وي نس لا نه غواړي چې څه وخوري. ته ولې ځان خفه کوې؟ موږ درسره یو، ته یوازې نه یې. زه د کور مشر یم، زه باید چې د کور مراسم ګرده پوره کړم. اوس داسې احساس کوم لکه لاسونه چې مې تړلي وي. انسان کله نا کله ستونزې ویني، دا د ژوند پای نه دی. کله چې سړی بېکاره شي عزت هم د منځه ولاړ شي. زه بیریږم چې ماشومان ما ته د ناکامه سړي په سترګه ونه ګوري. موږ تاسو ته احترام په سترګې ګورو، ته زموږ د کور ستن یې. ستا خبرې تسلي راکوي مګر زړه مې دروند دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. زه خو ټول توار کړم. نوی خبر دې راوړی نن؟ نه چې ډېر ځایونه مې پوښتنه وکړله، ډېرو خلکو څخه مې غوښتنه وکړله، خو بیا مې هم کار پیدا نه کوي. نو بیا څه کوې؟ مزې ګرځې او راګرځې. نو زه څه چم وکړم؟ تا خو داسې وسار نه پیدا کېږي چې تا به ورته ولاړ شې، بازار ته ولاړ شې، کار چې پیدا کړې. لاړ شه یو ځای پیدا کړه کار. ستا پر حال چې موږ داسې کارونه کوله. اوس زمانه بدله سوې ده، نو اوس تجربه ونه لرې کار نه پیدا کېږي. نو چې کار نه وي تجربه څنګه پیدا کړې؟ بس که بله نور فشار مه راوړه. زه به سبا ولاړ شم، بیا نه راځم، هېڅکله به زه تسلیم نه شم چې دا کار ما پیدا کړی نه وي. ته به ولاړ شې، یو ګیلاس چای به راوړم. مه خفه کېږه پلاره، الله به خیر کړي. ته څه د ژوند په اړه پوهېږې؟ ته خو د کوره لا نشې وتلی. لکه څه هم معیوب یم خو زړه مې روغ دی. ته ښه زوی یې خو زه اندېښمن یم. پلاره موږ تا ته اړتیا لرو، که ته مایوسه شې موږ ټوله به مایوسه یو. زه دا حالات نسم زغملی، هره ورځ ستونزې، هره ورځ غم. زه خو د کور مشر یم، باید چې حل پیدا کړم. اندېښمن کېږه مه، موږ ټوله درسره یو، دا ستونزه به په ګډه حلوو. زه خو ځان یوازې احساسوم لکه ټوله بار چې زما پر اوږو وي. پلاره موږ یو کورنۍ یو، کله چې یو کورنۍ سره یو ځای ګډه ستونزې حل وي. متوکل کوم د یو کار معلومات وکړه. زه به بیا سبا هڅه وکړم، په کار پسې به ولاړ شم، تر څو چې مې کار پیدا کړی نه وي نه راځم. انشاءالله کوښښ به وکړم، تاسې خوا مه بدوئ. پلاره مه خفه کېږه، موږ ټوله سره یو یو. زه یوازې دا غواړم چې تاسې خوشحاله اوسئ، لکه تاسې چې خوشحاله یاست، لکه زه چې خوشحاله یم.